رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سړی راغی وی جی زه اسلام راوړم ولی وی په کشتای کې سورم او بومي کشتای له دیکا ورکړه یو د سې ته بوتلم چالته یو سړی ناستو په یو ستر غړوندو ما ور سره خبره اترې شروع کړې راته وی چې زه دجال او زه به دنیا ته دروزما او دا ټوله دنیا به سبا په معلوم په قرب قیامت کې به زما ډیوټي دای په خر بسورم او ټوله دنیا به زه په معلومه زه دجال فی الحال دجال ژوندې رونه خو ډیر دي کړي خیال کړي په پاکستان کې هم د دجال رونه ډیر خو لیکن فی الحال چې د دجال ژوندې دی او په خر بسو خناکه خبره پکې بلد صدا خناکه خبره پکې دا چې دا دجال څو وخت کې روزي او په خر سوري او منډي وای نو دا خر به خاشنه کوي او دا زمونږ د زمانه خر مګورنو که خیال دې کړی دی دا خاشنه ډیر سم یو دومره ډیره او باسي خر اوس چې د دجال خر به څومره لوی خدای خبرو دا غیا خاشنه به څومره ډیر دا خر چې خاشنه کوي نو مونږ او تاسو به ورپسې او خاشنه برو چتو چې دا مټیې ده منی ده یو مزیدار مثال درته د یو پیر جلسه وا په دې چوک یادګار باندې اسیم دا خبرې تاسو کړې دي زه پټه خبرې نه کوم بالکل نه چانه شرمېږم نه پټه خبره کوم چې شمدید دا عقل مونږ نه الله غسته دی په دې چوک یادګار جلسه وا د یو پیر سره موټر ولاړو هغه د پیر موټر چې خو هغه سره شیخان ولاړی چې شیخان ولاړی نو یو سړی ویلې زو سور سره ولاړم ویلې دا د پیر سه موټر دی نو شیخ ورته وی چې دا خله دی ما تکم ویل ولی کاکا ویل موټر ولی وی دی کې خو ټر راځي تولنده شریف وایا د پیر سه موټر دی تولنده شریف وایا دا به وقفتیاګانې مونږ کړی دي یعنی موټر کې ټر لفظ راځي او پیر سه د خدای په نیک را مدد کی وسمشتا په دې قبایلو کې چې دا غي مخ کې د پیر نه خدای دې په نیک را مدد کا دا سه وکي په دې دواړو لاسونو پلانې پیر خدای دې په نیک را مدد پیرانه پیر خدای دې په نیک را مدد کوستفم د مشرک بچیا په نیک را مدد کېدل د خدای کار دی کده پیر کار دی وای تاسو ټول فلال دی غرونو ته دام دا اورېدو نه کوم زه چې د کم کلیم در ادم خیل ورته وې دا جوخته اول به خپل پرتوک درته وباسم نو بیا نورو پسې تاسو ګرځي دا زما کله دی نه دې نه شل میله دی دې ته ورشي زمون خزي زمون سړی قسم چې خوري په کاکا صاحب می دا قسم وی وایله کوي کنه باړې والا په کاکا صاحب می دا قسم وی په بابا صاحب می دا قسم وی بابا صاحب کاکا صاحب پیرانی پیر صاحب په پیر بابا می دې قسم وی په دې جمعات می دې قسم وی فلال زه چې دې بالا مانه کې وړو کې لوي شم دل تراشي چې درته بارو خیم الکه قسم خور چې دا ورانه بنکه ما دې دا جمعات وې کوي کو دلته د سړي دامن نشته ما به خبره پويږي دا جمعات مې دوی ته مور دې مټي دلاله شه په جمعات قسم کیږي دې قوم تر اوسه پوری دمره نه دي ځکه چې قسم پچا کیږي قسم د الله د ذات نه سیوا په بل هیڅ شي نه کی قران د خدای کتاب دی کنه دی که یو سړی دا وایي چې په دې قران مې دې قسم هم نه کیږي په دې خبره پوهیږي په دې قران مې دې قسم هم نه کیږي سیوا د الله د ذات نه په بل هیڅ شي قسم نه کی ابل اورځ یو سړی راغی وی جی خزه سره مې جګړه واو ورته مې چې کدی کور ته راشم ما د دنیا ټول جمعهتونه وای او سو کما دوه ورځې شکر ته نیم تله مال خزه دې څوي وی خزه چې ورک شوي تاسو په ایمان چې د کور راوځي خزه درته تور منګي ماته خزه ملاندې پتو پاو لگاو سړی په ور باندې ولګا خزه نر په نالتی خدای دې پرده ساتي خزه نر لاند درته ویم د ماخام مانځنه پس لګ دا صدر کې آرمی سټیډیم تلاړ شي چې د خزو تماشه مو کوي د نرانو مو کوي د الکانو مو کوي د جنکو مو کوي لاند دا دلته دام درته چې شمدید خبره کوم زه ورغله ما تماشه کړی دا زار کار چې کومه اولی په خپل وګورم چې قسم می پځي او دا د شپې چې تاسو کورونو ته وی سی آرونه وړي او بلو پرنټ چلوي
دا بلو پرنټونه ما په خپل لیدلي دي. دا سینماګانو کې چې څه کیږي زه په زندګۍ کې یو ځل په خپل ورغلی مویل هغه عین الیقین مې پیراوستی دی. اوس خو د څوک سینما والا ما ته وایي که نه چې زما سینما کې ښه کار کېږي یا ښه شی چلېږي، ما مخکې د غږ وکړي. نو عزیزانو عرض مې دا و چې خدای را نیولي یی، خدای د قیامت نه وړاندې په هغه ورځ خو به م رانیسي، خو جدا ورځ ده. په دنیا کې خدای را نیولي یی، په دنیا کې تاسو وګورئ غوړي دي. تاسو کراچۍ ته لاړ شئ چې کومو تلوونو نه د غوړو تیل راځي، هغه تلوونه وګورئ چې په هغې کې څه پراته وي. هغه تلوونه وګورئ. بله ورځ اوس درته یو سړی راغواړم، اوس بوره یې د وړو واغسته چې کور ته یوړه، پکې د سړو روټو ټوکړې، پکې د سیګریټو ډبي، پکې د سیګریټو ایرې، په ټوله بوره کې دا پرته وي. کینې تاسو م وړه وړئ که بوره یوسئ تاسو بیا تماشه وکړئ. په دې غوړو تلوونو کې دومره پړسېدلې مږې پرتې. اوس مونږ وایو ها ډالډا ګرانه شوه. ډالډا د پروردګار په هغه توپه ولګئ چې بله نه وي، خو پرېږدئ که نه. تھرو آؤٹ پاکستان خلک د غوړو بیکاټ وکئ. که د سپي غوندې دې غوړو والاو تاسو پسې منډې ونه والئ چې یاره دا ډبی به په 1 روپۍ وانلي، نو په دا مخ مې تو کوي. داسې ده که نه؟ خو تاسو بدبخت قوم یې چې څومره کم شی ګران شي عمره ورپسې شي. لکه سپی چې مرداره وګوري که نه، خو چې څومره سربه ګوري نو عمره ورپسې شي. اوس ما ته هېڅ پروا نشته د غوړو، زه اډه خورم نه. ما 2 کاله وشو چې غوړي نه دي خوړلي. ته ما ته وایې چې غوښه ګرانه شوه، زه یې په توپه هم نه ولم غوښه، په توپه 2 کاله وشو ما غوښه نه ده خوړلې، نه یې خورم. پېشتری ساګ، د ټیپرو ساګ، کورخې، چڼې، دا زما خوراک دی. څو ورځې مخکې په دې اخبارونو کې راتله چې پاس به یو 2 ستوري جنګېږي او قیامت راځي. اوس زه خلکو تنګ کړم چې رښتیا قیامت راځي. بعضې وخت کې به غصه م راله، بعضې وخت کې به سمه خبره وکړه، څه وخت کې کږه خبره وکړه. ستارې به جنګېږي او ستارې به صاحبه په پلاني ملک غورځېږي او ساوت افریقا باندې او امریکا باندې او پلانې باندې، او 300 کیلومیټر به یو ټوکړی د هغې او هسې دې خلکو ته اریانو ما چې نو یو پوه غوندې سړی و، داسې پوه سو نیک غوندې و، غصه خو راله ډېره، خو یو 2 شعره مې ورته وویل چې دې ګیرې ته دې مو ګوره، دې سنتو ته دې مو ګوره، د شان شوکت ته دې مو ګوره، او د قرآن نه دومره ناخبری ته مو ګوره. ځان نه دې بلکل نظام الدین اولیاء جوړ کړی چې په لاره روانې خلک به وایي چې نظام الدین اولیاء روان دی. الله بندگان رحمان بابا وایي چې تر بدې ورځې پورې به جفا کړې، تر بدې ورځې پورې به جفا کړې، که به مخ د وفا هم چرې پیدا کړې. ټول عمر به ته جفا کې، تر بدې ورځې پورې به جفا کړې، که به مخ د وفا هم چرې پیدا کړې. معشوقی کله وفا کله جفا کا، میں باید چې کله هغه او کله دا کړې. معشوقی کله وفا کله جفا کا، میں باید چې کله هغه او کله دا کړې. نو مالتا پورې یو بل شعر بل ویلی دی چې ما ستا خوی دی و هر چا ورته ستایلی، ما ستا خوی دی و هر چا ورته ستایلی، هسې نه چې مې په درس جهان رسوا کړې. استاد شکل ته چې ګوري خلک څه انتظار به کوي، او چې په خبره نه پوهېږي دینه به څه انتظار کوي. عزیزانو عرض مې دا و چې دنیا پریشانه وه، چاله قیامت راځي او ستوري 2 جنګېده پاس.